اووه ډوله ښځې د نکاح وړ نه دي، یعنې د اووه ډوله ښځو سره نکاح کول سم نه دي. امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء علوم الدین کې رانقل کوي چې د دغو ځانګړتیاو لرونکو ښځو سره نکاح مه کوئ، که څه هم داسې ښځې په ښکلا او شتمنۍ کې بې ساري وي، ځکه د داسې ښځو سره نکاح کول د ټول ژوند د پښیمانۍ لامل کیږي. اول، انانه، هغه ښځه چې تل یې سر تړلی وي، یعنې هر مهال شکایت کوي او دا یې خوی ګرځېدلی وي. دویم، منانه، هغه ښځه چې هر مهال پر خپل میړه احسان کوي چې ما خو ستا سره دغه او دغه ښېګڼې کړي او ستا د خوا ماته هېڅ هم نه دي راکول سوي. دریم، کنانه، هغه ښځه چې تل د تېر مهال شیان یادوي چې په فلاني مهال کې زما سره دغه او هغه شیان وو خو اوس نشته. څلورم، هغه ښځه چې هر مهال خپل پخواني میړه یادوي او وایي چې هغه عجیبه ښه سړی و خو ته هغسې نه یې. پنځم، صداقه، هغه ښځه چې تل خپل میړه ته فرمایشونه ورکوي، هر شی چې وویني د هغه غوښتنه کوي، یعنې د میړه تر وس اوچتې غوښتنې کوي. شپږم، براقه، هغه ښځه چې تل په خپل ځان جوړولو بوخته وي، سینګار یې خوی ګرځېدلی وي او نور اړین کارونه ورڅخه پاتې وي. اووم، صداقه، هغه ښځه چې چابکه ژبه لري، هر مهال خبرې جوړوي او خبرې بیانوي.